اشنا وګوره کنه سا سایمه صرف مونږ خلک غرونو له چکر ته نه ځو ښه دا خلک هم راځي وګوره خو د دې غرونه بیا مونږ نه بدل دي خیال دې شته وله پاسې کور ته ښه ښایسته لاره ورکړې ده او پخواني غرونه دي بلاکونه او داسې ډیزاینونه هم پکې جوړ کړي دي ظالم بچي دي قدرتي غرونه هم نه دي پرېښي دا وګورئ غر د پاسې کور جوړ کړی دی څنګه یې جوړ کړی دی او دې رش له وګوره ټول خلک سیلګري دي ښه نه اختر دی نه روژه ده یو شی هم نه دی ګرځي چوټۍ ورځې موسم ښه دا خلک ګرځي انجوای کوي دا وګورئ خیال دې شته بلاکونه یې وله په سیمټو سم کړي او دا کورونه پې جوړ کړي دي او څنګه چې زمونږ اکثر زیارتونه د غر د پاسه وي که نه نو دلته هغه ګمبد چې ښکاري وګوره هغې ته خلک راځي او دا وګوره یو انټیک پخوانی کور دی اشنا وګوره ټولو له تصویران وباسي بند دی ښه دی بند پرېښلتی وله کوم تاریخ لیکلی دی کې به چېرته یو کیسه جوړه شوي پوه شي دا خلک ډېر کیسه مار هم دي مړه چېرته یو بوډۍ به پکې مړی شوي وروره دوی ترې نو څوک راباڼسونه تاو کړي دي او سره شنه رنګونه یې ورکړي دي و چې دکې زمونږ یو څه شوي دي دا وګورئ هماغه غریز طریقې سره خیال دې شته اشنا څنګه تازه یې ساتلی دننه پکې څوک شته هم دی ښه وګوره لیټ پکې لګېدلی دی اوس دننه بیا مې یو کیسه جوړه کړې او خلک راغلي سیلګري وګوره وشو لاندې هم خلک کیمرې میمرې نیولي دي نو دې کور کې هم څه چل شوی دی دکې به چېرته د میز نه ګیلاس پرېوتی بس اوس دوی وایي چې هغه ګیلاس ولې پرېوتی کیسه یې ترې جوړه کړې خیال دې شته دا تاریخ خو ټول دروغ دي که نه دیم ځان له بس یو کیسه جوړه کړي او دا خبرې اترې دي وروره وګوره غریز دی زه ښکته رالم داسې څومره چې بره ځې که نه ساه ساه یم مسلمانه دا وګوره هلته وایه پوهېږي چې دلته دا شوي و هغه شوي و وروره بس دا کیسې دي اشنا ته په کیسه وې دی یې وروره بس پوهېږي چې دا شوي و هغه شوي موږ له پته ده چې دنیا په تاریخ کې څومره دروغ لیکل شوي دي خلک یې ګمراه قدام کړي و هم کړي وروره سم دم غریب خلکو نه هغه تاریخي خلک جوړ کړي د کار ژوند نه ایستي دي اورې وګوره اشنا دا نوي کورونه او دا ځایونه هم په وګوره بد نه دي نور ستاسو خوښه ده ښایسته ځای او غریزه علاقه وه ټول سیلګري راځي کورونه دي پکې خلک اوسېږي هم خو کلاره کلاري ده او دا خوا کې مو سره بل څه ولید هلکه دا وګوره خیال دې شته اوس دنه به یو کیسه جوړه کړې وي دا یو پلانکی ښځه وه میکل جکسن یې نوم او چې راوتلې دروازه کې نمنه ونښته هغه وشلېده یو تاریخ به یې پې لیکلي دننه به یې ورته تخته لګولي دنیا به ورته راځي دا دغه ډرامې دي وروره خو ګوره بیا هم او دغه دومره سیلګري ځان ته راوستل دا هم ګوره د کمال خبره ده د دې ځای ټوله دا وګوره هسټري دو فارس دا ټول بس فرینچ کې لیکلي د دې ځای هسټري ده ګوره نور 1910 کې دلته یو سوی شوي را شوي نور هم داسې کیسې خو کوئ موږ مازغه قیمتي دي په دې نه خرابو دی ګت دا خبرې اترې دي اشنا تاسو هم داسې وکړئ کلي کې داسې یو کونج باندې ځای وګورئ باڼسونه سره او شنه رنګ کوي او داسې یو بورډ موډ پې ولګوي زما نیکه و بس کلي ګیلاس یې د لاسه پرېوته او بس یو کیسه ورپسې جوړه کړه اورې نو بس تاسو ته هم بیا خلک راځي وګوره نو خیر تر بلې ویډیو د اجازه غواړم مخکې زما ډېر یو ښایسته ځای دی هغه هم تاسو دپاره ویډیو یو جوړوم او دا د انګورو باغ دی وګوره انګورو باغ دی اشنا دا هغه انګور دي چې دوی ترې نه پیور شی جوړېږي نه مخامخ یې بورډ هم لګولي هغه وګوره بوتل یې پې چاپ کړي دي خیال دې شته نو دا خبرې اترې دي اشنا د دې عجیبه کلچر عجیبه ژوند هر شی بس انجوای کوي مړه چوټۍ په ورځ روکې او بل څه یې مخکې له شته هم نه زمونږ غونته مړي ژوندي خاندان ښه بده دوه کسې یو درې مو سره کور کې پیشو یا سپی نو بس دوی خو به داسې کوي نو څنګه دا خبرې اترې دي اشنا زه دنه مخکې ځم تاسو دپاره بله ویډیو جوړوم د دې غونته زما هم چوټي ده خدای په امان